Early in the history of warfare, man learned that the best جریان کې انسان په دې پوه شوی چې د بریا لنډه لار هوایي ضربات، اسرع انتقال او دفاعي امن دی. The U.S. is easily the most powerful country to have ever existed. امریکا د تاریخ ستر ابر قدرت دی چې تر اوسه بدیل نه لري. لبل هر هیواد ډېرې پیسې په فوزي برخو کې مصرفوي. دا خورا څرګنده ده، خو حقیقت چې وګړي پرې ډېر نه دي خبر. امریکا په نړۍ او ځمکه کې 800 فوزي هډې لري. دا نقشه کې ان هغه واړه سپین ټکي نه ځایږي. دا یو څو ټکي مو د شفه هم افاده کولو په خطر راوړي دي چې دا هډې چیرته قرار لري. دا نظامي هډې بعضې خورا ډېرې سترې او بعضې وړې هم شته چې د سمندر په منځ کې دي. که بیل فرض د نړۍ د نورو ټولو هیوادونو بهرنۍ فوزي اډې سره راجمع کړو، جمله یې 13 عدده دي. له امریکا پرته بل هیڅ هیواد دومره ستر بهرنۍ حضور نه لري. او لویه پوښتنه دا ده چې شنو د امریکا دې کار ته څه پام سوه او څومره امریکایي محصولات اخراجات پوره کوي. امریکا په نړۍ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته خواره سوه، کله چې امریکا د نړیوال سخت جنګ وروسته په جرمني او جاپان غوندې هیوادونو کې میشته سوه ترڅو د امن ساتنه وکړي. But we cannot expect موږ هیله مند یو چې وګړي به د نازیانو مفکوره رد کړي. له دې نه معلوم حالت څخه چې دوی خپلې جامې بدلې کړي دي، قرار آرام راووځي. باید د جمهوریت اساسات او اصول زده کړي. زموږ دنده ده ترڅو جمهوریت دلته تقویه کړو. ولو که اوس دغه هیوادونه محکم او امن دي، قوي ډیموکراسي لري او متحدین دي. امریکا اوس هم په جاپان کې 50,000 سرتیري لري او 50,000 سرتیري په جرمني کې لري. کوریا جګړو سیمو ته د امریکا د فوزونو سیلابونه راوړه، چیرته چې اوس 28,500 فوجیان میشت دي. سړې جګړې امریکا د نړۍ هر کونج ته وخوځول ترڅو د متحده ایالاتو ستراتیژیکي ګټې Imperative وساتي. to U.S. strategic goals. here in Russia. دلته په شوروي کې پر فوزي تصنیعاتو د بلیونونو ډالرو د مصرف په لامل بهتر پوهیږئ او همدا لامل دی چې تاسو د تاریخ تر ټولو لوی محصول تحویلوئ. ان دا چې اوس سړه جګړه لا هم ختمه ده، پر ځمکه اوس هم داسې ځای نه دی پاته چې د امریکا له همه شموله حضوره تشه وي. بحري هډې چې په ګوانتانامو بې کې دي، واړه د بې هواباز الوتکو میدانونه چې د افریقا په هورن سیمو کې دي، او ان وړې پوستې چې د هند په بحر او ډیاګو ګرسیا کې دي. او په بهر کې د امریکایي هډو ساتنه هیڅ ارزانه نه ده. د کاله د 80 بلیونو ډالرو ترمنځ مصارف کوي. دا د بل هر هیواد له بودیجې لویه ده. په بهر هیوادونو کې میشت یو تن عسکر باندې له 10 تر 40,000 ډالرو په کور کې د ساتل کېدونکو فوجیانو په نسبت اضافه مصرف راځي. خو د بعضو قانون جوړونکو په اند دا مصارف معقول دي، ځکه د هر څه په ځمکه کې د فساد د مخنیوي په هدف ترسره کیږي او د خارجه پالیسي تقاضا ده. په تیرو 7 کلونو کې امریکا د نړۍ په مختلفو نقاطو کې د خطر په بهانو نظامی هډې نصب کړي دي او بیا یې هیڅ کله پریښي نه دي، ولو که خطرات ختم دي. په نړۍ کې د امریکا د ستر نظامی حضور چې په اړه یې ډېر کم بحث کیږي، د امریکا زبرځواکي ښیي او دا موږ یو چې د محصول په ورکولو په نړۍ کې د امریکا نظامی حضور تمویلوو. موږ ټولو د هر څه معقوله ګڼلې چې له خپل اقتصاد بلیونونه ډالر په بهر هیوادونو کې د خپلو فوزي هډو د دروازو خلاصولو ته پمپ کړو.